د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. په موکړې دو مهمو خبرونو ته. کورنۍ چارو وزارت وايي په کابل کې نننۍ چاودنه کې ضیاءالدین او دغه دوه همکاران وژل شوي دي. د راپورونو له مخې پیښه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د رحمان بابا مینې یا کارتینو پر لومړي سړک شوې ده. عیني شهیدان وایي چې چاودنه خورا درنه وه او له امله یې 3 کسه وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د عامه ساتنې تصدۍ ویاند ضیاءالدین هم شامل دی. بل خو د کورنۍ چارو وزارت بیا پر دې پیښه خبرګون ښودلی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق اریان وایي چې پر ضیاءالدین برید د وسلوالو طالبانو له لوري ترسره شوی دی او په دې وروستیو کې هڅه کوي چې د دغه ډول بریدونو په ترسره کولو وحشت خپور کړي. هغه زیاته کړې چې په پیښه کې د ودان ترڅنګ د نوموړي دوه نور همکاران هم وژل شوي دي. طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. برېښنا شرکت وایي ازبکستان افغانستان ته د خپل صادرېدونکي برېښنا کچه لوړه کړې ده. د برېښنا شرکت په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې له ازبکستان سره تر خبرو وروسته دې پایلې ته رسېدلي چې یاد هیواد به افغانستان ته د خپل صادراتي برېښنا کچه لوړوي. ټاکل شوی چې په لومړي سر کې به دا کچه تر 300 میګاواټه رسیږي او په دویم پړاو کې به ازبکستان افغانستان ته 450 میګاواټه برېښنا صادره کړي. افغانستان خپل لوړه سلنه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې وخت نه وخت په دې بهیر کې ستونزې رامنځته کیږي او په کور دننه خلک د برېښنا له کمښت سره مخ کوي. عام افغانان بیا وایي چې د افغانستان د برېښنا شرکت مدیریت کمزوری دی او دوی په دې نه دي بریالي شوي چې د خلکو د لومړنۍ او مهمه اړتیا پوره کړي. لیدونکو له ملته مننه. ښې چارې.